لا یې د سپین مخ خالونه شمارم اوزګار نه یمه پرېږده الوته به د سپومۍ په لورې بیا کمه او ستا د توپاني نظر به سا شي لنډه ګنډه او داسې سوي سوي اسویلي به را پیدا کمه ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي ته شوې د پښتو غزله ځوان زه د بابا کمه امیر حمزه خان شینواري حمزه بابا دیوان نو د ده په هکله خو خبرې کول دا چې کوم دي نو ډېره ګرانه خبره ده زه به تاسو ته څه ووایم ځکه چې هر بچی هر کس هر پښتون د ده د شعرونو نه واقف دی او هغه اورېدلي شوي دي په هر ځای کې او بیا بیا ویلي کېږي او د مثال په طور باندې د متل په طور باندې د حقیقت په طور باندې او خلکو ته د هغه شعرونه یو خوند ورکوي ځکه خو ورته د غزل بابا هم ویلی شي زمونږ ایمې یا ماسټر چې کېږي په پښتو کې نو هغه هم د دې غټو شاعرانو په کتابونو باندې د دوی په شعرونو باندې کېږي ځکه چې دا ډېر پوه کسانو که چېرې داسې نه وه نو بیا به نور خلک را مخکې کړي ورته خو له دې نه دا پته ولګېده چې دا کسان ډېر قابل کسانو دا ډېر پوه کسانو د دوی په یو شعر کې ډېر لوی کمالو یو ډېر لوی مطلب پکې مقصد پکې مثال پکې نو هغه مونږ ته پریښي دي کتابونه نو داغه هر شعر چې مونږ ستاسو مینوالو مخې ته راولو تاسو به ترې ډېر زیات واقف یې مونږ ته دونه علم نشته چې د حمزه بابا په شعرا باندې تاسو ته بحث وکړو خو تاسو مخې ته موجود یو بیا هم د هغوی سره د مینې په وجه باندې او ستاسو ته وو چې یو پیغام در ورسوو تاسو سره مې مینوالو سره مې مینه ده په دې وجه د سکرین ته مخامخ وو نو زه یو شعر د هغه بل پیش کومه چې زما مینه او خپل ستم به در په یاد شي لږ صحت ته ته حمزه زه به جانان شمه نو داسې ډېر شعرونه ویلي چې ته چې ورته رالې د دنیا هم ورته مخه شوه زړه خو د حمزه ورکوټې کورو خو اوس کلی شو او زه ډیره شکریه ادا کوم ستاسو چې تاسو دا پروګرام ګورئ د ځمکې ستوري او دا مونږه جعفر شاه صاحب چې کوم خدمت شروع کړی دی نو هغه دا کسان او دا چې کوم ایر شوي کسان دي هغه ستاسو مخې ته راولي نو زه د دوی هم ډیره شکریه ادا کوم ستاسو مینوالو په آخر کې د حمزه بابا یو څو شعرونه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم شونډې دې هم نه ګرځي په ما زه دومره ګران یمه شونډې دې هم نه ګرځي په ما زه دومره ګران یمه ښه ده چې دې شونډې په ارام دي چې اسان یمه او ته چې ما ته وایې چې زما نه ځان قربان کړه ته چې ما ته وایې چې زما نه ځان قربان کړه ځان له ځانه څنګه قربانېږي زه حیران یمه او نه راځي دیدن لره لیمو ته ارمانونه ته مې په ارمانې او که زه دې په ارمان یمه او سترګو دې ستم کړو زه دې پټ شومه په زړه کې ښه یم او که بد یم اوس په تا باندې تاوان یمه او خط دې د ستم یم زه حمزه که څو مې پټ کړی خط دې د ستم یم زه حمزه که څو مې پټ کړی زه له هر چا وړاندې ستا په خوله باندې ګویان یمه مینوالو څنګه چې تاسو واورېدو ستاسو په مخ کې مدامات ګډ الفاظ وړاندې کو او ډیره ډیره مننه او شکریه د الله په امان ملګرو دغه پروګرام مونږ د حمزه بابا په نوم باندې د هغوی په یاد کې تاسو ته ډالۍ کو د هغوی د کتاب نه مو تاسو ته څه شعرونه ډالۍ کو امید لرم چې ستاسو به خوښ شوي وي په دې پروګرامونو کې زمونږ مطلب دا وي چې هغه شاعران کوم چې د پښتو ژبې ډېر خدمت یې کړی دی په خپل وخت باندې نو اوسني زلمي نه د هغوی کتاب ګوري په موبایلو کې لګیا وي ټوله ورځ او نه توجه ورکوي نو د هغوی شعرونه اوري مونږ د هغوی په یاد کې دغه سلسله چالو کړې ده انشاءالله په بل پروګرام کې به داسې د بل یو ښې ملغلرې سره یو ښه شاعر کتاب سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضریږو په دې سره مونږ ته راکړئ اجازت ښه ده او باد بریالي اوسئ د لوی الله په امان